السلام علیکم. لا تحصلي ډګره وروستیو خبرونو ته راغلاست. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د خاص شفقت او حکم لمخې د ټولو اماراتي تحصیلي نهادونو هغه استادان چې په بیلابل ولایتونو کې د هیواد د بچیانو د تدریس چارې پر مخ وړي او مسافر دي د اوسېدو ځای او اعاشه منزور شوه. د کابل پوهنتون 2300 محصلینو فراغت غونډه د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي، سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر او د لوړو زده کړو وزارت رهبری په ګډون سره تر سره شوه. د پکتیا پوهنتون لپاره د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت الکترونیکی وسایل وپیرل شول چې لپټاپ او ډیسکټاپ کمپیوټرونه، پرینټرونه، LCD سکرینونه، ساوند سیستم، امنیتي کمرې او د معلوماتي ټکنالوژي اړوند وسایل پکې شامل دي. د هرات ولایت مقام لوري د هرات پوهنتون په همکارۍ زیارکښ او تکړه استادان او اداري کارکونکو د تندیسونو او ستاینلیکونو په ورکولو سره وستایل شول او د میرویس خان نیکه زابل وړو زده کړو مؤسسه کې محصلینو څخه د تعلیم العقاید اخیستل شوی سیالي پایلې اعلان او د لومړي مقام ګټونکو ته کمپیوټر، دویم مقام ګټونکو ته یو سیټ موبایل او دریم مقام ګټونکو ته یو ساعت ورکړل شو.